السلام علیکم ملګرو، نن د سره د رومانیا سکالرشیپ انفارمیشن شیر کوم. هغه هم د سمر دپاره د 2 ویکس دپاره. نو ملګرو راځئ ګورو دغې بینیفټس څه شي دي. اول بینیفټس خو دا دی چې دا فولي فنډډ سکالرشیپ دی او تاسو به ډفرنټ کلچر خلکو سره مخ شئ، ایکسپیرینس به حاصل کړئ. دویم چې دی هغه الیجیبیلیټي کریټیریا دی. نو د کریټیریا اول خو دغه دی چې تاسو به application form any nationality are eligible to apply. نو تاسو به چې د اپلیکیشن فیل کوئ. دویم چې دی هغه دا پروګرام چې دی د انډر ګریجویټ ماسټر او پی ایچ ډي دپاره دی، مطلب بیچلر ماسټر او پی ایچ ډي سټوډنټس دپاره دی. او دریم چې دی تاسو به پاسپورټ ایشوینګ کنټري وي، تاسو سره پاسپورټ ضرور وي. څلورم چې دی هغه پرپز دی. نو پرپز معلوم دی چې 2 ویکس سمر شارټ کورس دپاره دی. نو ملګرو دې ته اپلای وکړئ، ښه چانس دی میبي سلیکټ شئ. او بل د دې ډیډلاین دی، ریکوایرمنټس دي څه شي دي. هغه به تاسو اول سی وي اپلوډ کوئ، دویم چې دی پاسپورټ کاپي به در سره وي، دریم چې دی ټرانسکریپټ به در سره وي، او بل هم موټیویشن لیټر یا ایسې. نو اپلیکیشن ډیډلاین تاسو سره شیر کوم، هغه هم د 20 مای پورې دی 2024 د فولي فنډډ سکالرشیپ دپاره. او دویم چې دی پارشل دی هغه 1 مای دی. دریم چې دی ټوټل پیمنټ کول دی هغه هم د 1 مای 2024 پورې دی. نو خواشمن حضرات چې څوک یورپین کنټریز وزټ غواړي، هلته استوګنه غواړي، چکر غواړي، دا ښه اپرچونیټي ده، کولی شئ تاسو دا ترلاسه کړئ. السلام علیکم.